بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس د لیکسیون 34 یعنی 40 درس د 34 پیله بخشابیغن داسې راځي. یا ګران دوستانو نننی درس د زمونږ استاد د دې فامیلی په اړه کې دا نن بعد د دوام خط اول وایي دغه دوام او د اولنۍ پریډ د دین وروسته هغه کیږي ځکه چې اوله موږ تاسو فامیلی او پیژنو په خپل منځ کې او بیا دغه وروسته بیا دا دلته د خطونه ورته کش کو چې کوم څنګه کیږي ښه امیدوارم تاسو پوه شئ. اوس راځو دلته شروع کوو. ښه په دې ځای کې وایو چې سلماس فامیلیا یعنی د سلما فامیلی دغه ځای کې سلماس راغلی د ځای کې سلما نوم ده سلماس فامیلی یعنی د سلما فامیلی یا کورنۍ سیهن وګورئ زی تاسې زیخ د خپل das Bild an یعنی د خپل د عکسونه یعنی دوستانو کتاب چا سره یعنی د خپل کتاب کې د عکسونه وګورئ. ښه هوغن واورئ زی تاسې دن بیا und ergänzen او کامله کوي زی تاسې د ورته د جملې Ausgabe 1 یعنی دغه هغه په حساب باندې دغه Ausgabe 1 یعنی دغه په حساب باندې کار په وکي د دې په حساب باندې بیا. ښه اوس دوستانو څنګه چل کوو. اوس زه به تاسو ته سیډي کېدم دا خط مې ځکه درته داسې معنا کړ ځکه چې دا خط د دغه ځای نه دغه ځای پورې وایي دغه منځ کې دغه خط پرېږدي بیا د دې نه دا خواته رادانګي دا خواته دغه خط وایي نو دا مې درته ویلي بیا به زه تاسو ته صرف د دې معنا وکړم. اوس غوږ ونیسئ چې زه تاسو ته درس کېدم. Seite 18, Aufgabe 2. Selmas Familie. Hören Sie und ergänzen Sie die Wörter aus Aufgabe 1. Selma sagt. Ja, د einځه پورې ویلي او دا سلما زاک دا پکې دلته لیکل شوی نه دی خو لیکن دلته وایي چې سلما زاک یعنی سلما وایي. ښه یا سلما ویلي یا سلما وایي. اوس غوږ ونیسئ چې د دې ځای نه دغه خط اوس راته وایي اوس هغه ده چې څه وایي. Heute feiern wir ein Fest. Heute feiern wir ein Fest یعنی heute یعنی نن feier یعنی میمانی یا ډوډۍ wir زمونږه ein یوه fest یعنی پالټي یعنی د میمانی یو پالټي ده. ښه نو اوس د دې نه مخکې وایي غوږ ونیسئ. Meine Familie kommt zum Essen. ښه meine Familie kommt zum Essen یعنی زما فامیلی کورنۍ یا د غونډ کورنۍ ده کنه فامیلی kommt راغلی zum Essen یعنی میمانی ته یا ډوډۍ ته. ښه او دا غونډ راغلی دا غونډه فامیلی ده. اوس غوږ ونیسئ مخکې. Meine Schwägerin ist da. ښه meine Schwägerin ist da یعنی دلته ګوري دغه دوستانو دغه نمونه چې هغه متوفات او دا شونه چې وای د هر یو باندې دغه نمونه لیکل شوی دي. ښه نو یعنی Schwägerin یعنی یور یعنی د میړه خوري چې کومه وده د خزې لپاره یور کیږي. ښه نو البته یور موږ تاسو ورته هو یور نو دا د دې هغه د یور کیږي Schwägerin یعنی meine زما Schwägerin یعنی یور ist da یعنی دا دلته ده مخکې غوږ ونیسئ. Das Baby schreit. Ja. Das Baby schreit یعنی دغه ماشوم خی ښه das Baby یعنی دا ماشوم schreit یعنی چغیږي یا چغې وکي. ګورئ دوستانو داسې چغې نه وکي چې داسې چغې نه وکي. ګورئ دوستانو ماشوم چې د چغیږي داسې خیالم کړی نو داسې شی کوي. ښه نو امیدوارم تاسې پوه شئ ځکه ژړا ته واین وایي وین نو هغه چې هغه په خپل مناسب ځای کې راځي بیا درته وایم لیکن دا ماشوم چغیږي. ښه مخکې غوږ ونیسئ. Meine Schwester küsst das Baby. Ja, meine Schwester küsst das Baby یعنی زما Schwester یعنی خور دغه وګورئ دوستان نوم لیکل شوی küsst das Baby یعنی اخلي دا ماشوم ګورئ خپل غېږې ته راخلي دا عکس ته وګورئ په یېږي. ښه مخکې Mein Ehemann hilft im Haushalt. Ja, mein Ehemann hilft im Haushalt یعنی زما میړه دغه سړی د دې ښځې میړه ده. Ehemann یعنی hilft یعنی کومک کوي im Haushalt یعنی د کور په کار کې. ښه مخکې غوږ ونیسئ. Mein Bruder
und meine kleine Tochter spielen Karten. Ja. Mein Bruder und meine kleine Tochter spielen Karten. Yani meine زما Bruder ورور und auch meine زما kleine وړه Tochter لور spielen yani لوبه کوي Karten yani قطي. Ja. Yani دغه ورور ده Bruder وګورئ لیکل شوی سره د Tochter ده yani د لور ده. Ja. یعنی البته دا سیده مثلا د زمونږ استاد په ژبه کې داسې راځي زما ورور او لور قطې کوي کنه د دوی په ژبه کې راځي چې هغه meine زما Bruder ورور und او meine زما kleine یعنی وړه Tochter لور spielen یعنی لوبه کوي کارتن یعنی قطې ښه مخکې غوږ ونیسئ. Meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater trinken Tee. Ja. Meine Schwiegermutter yani agara da da بخمه مودا شو. Ja. Meine Schwiegermutter yani زما خواخي دغه خواخي ده und auch mein Schwiegervater yani زما خسر دغه خسر ده trinken Tee yani trinken ski چای او هم داسې ډایرکټ agara ده ډایرکټ yani agara جی زما خواخي او خسر چای سکی ښه داسې ده مخکې غوږ ونیسئ. Mein Vater und meine Mutter essen Kuchen. Ja. Mein Vater yani زما پلار und meine Mutter yani او زما مور essen Kuchen yani essen yani خوري Kuchen yani کیک دا وګورئ دوستانو یو کوخن ده یو کوخن کنه دغه ځای کې دواړه لکه البته یو قسم ویل کیږي خو لیکن دغه ځای کې اگر د او یې نه دغه ځای کې او په دې ځای کې د یو د انګلیش یو ده نو دا چې د کیک ته وای او کدلته او راغله کنه ګرځه او راغله نو بیا چې شي کې کوخن یعنی اشپزي نو البته هغه په خپل مناسبه ځای کې راځي خو صرف دغه مې یادونه راته وکړه چې دا کوخن چې دا بیا دلته کیک ته وای وګورئ دوستانو دلته مور او پلار دغه مور د پلار ده دلته دواړه سره ناسي کیک خوري ښه مخکې غوږ ونیسئ او صرف ورښته دا مې سیده ونه ویلې وای مور او پلار مې کیک خوري داسې سیده داسې راځي معنا. Meine große Tochter und mein Sohn spielen Fußball. د دې نه داس نور خلاص شو دلته وای meine زما große Tochter یعنی غټه لور und mein Sohn یعنی زما زوی spielen Fußball. ګوري دوستانو دغه لور ده او دغه زوی ده البته دغه وړه ده ځکه په دې ځای کې یاد کړی ده چې meine kleine Tochter او دغه چې دغه غټه لور ده البته دې ځای کې ځکه چې دې ځای نه موږ تاسو دغه عکس نه معلومیږي او دې ځای کې خط نه معلومي meine große Tochter یعنی زما غټه لور دغه ده und mein Sohn او د زما زوی spielen Fußball یعنی spielen لوبه کوي فوتبال یعنی فوتبال لوبه کوي دا وګوره دوستان دلته فوتبال تو پر خاصه نه پیګم بانواري اور وکړه او په چی ورکړه خو بهر حال د دې عکس قصه ده امیدوارم تاسو په باندې پوه شئ دوستانو. اوس څنګه چل کو اوس زو دغه شی نه موږ تاسو کامل وخه یا اوس په دې ځای کې دم راغټ کلک په دې ځای کې موږ تاسو ته وایي ځکه چې دغه محل کو بیا به تنه مخکې لا شو امیدوارم په نور باندې تاسو پوه شئ په دې ځای کې وایي چې د فامیلیا یعنی کورنۍ was passt کنه was یعنی څو پاست یعنی سیدی zusammen یعنی سره یو ځای یعنی کوم یو سره یو د بل سره سیدی verbinden یعنی سره وصل کوي زی تاسو اوس ګوري دوستانو دا موږ تاسو verbinden کوو ښه اوس ګوري دلته راغله der Ehemann دلته چې راغله د Frau کنه یعنی خزه هغه میړه او خزه کنه او په کې نه دی لکړي خو لیکن زما د عادت د پښتو کې وایم خزه ښه او په دې ځای کې وایي چې der Vater سره چې راځي آفرین دی موتا یعنی مور پلار او مور ښه او دوی په کې نه دی ځکه دلته د موږ تاسو سره تړو په خبرو کې درته وایم ښه چې ونه وایي چې دا اوی لا په کوم ځای کې ده ښه دوستانو مخکې دلته څه وایي der Bruder یعنی ورور او بلې چې آفرین خور ورور خور آفرین دا داسې نه راولو دوستانو ځکه چې بغه باندې هغه بنديږي ټکی پټیږي خو لیکن دا داسې کو منځ کې کټ ورکو ښه ورور او خور ښه دلته وایي der
شویګه فاته یعنی هغه د خسر دغه خزي خسر یعنی د ارچا چی کنه خسر شویګه فاته خسر شویګه فاته وای ښه دته چې راځي شویګه موتا آفرین کوم ځای کې را دغه ځای کې آفرین دغه خطر تراغه باید تاسو پوه شئ دوستان ښه مخکې دلته وای در زون یعنی زوی او زوی سره چې راځي آفرین بالکل توخته در زون دی توخته یعنی زوی ته راځي دا بیا دلته کټور کو ځکه چې نور خاتون هم سره پټ نه کی ښه دا دې شو امیدوارم پوه شئ ښه دلته څه وای در شواګه آفرین اوس ګوري دوستانو دلته په دې عکس کې موږ تاسو سره شواګه نشته البته هغه په دې کې راغلی نه دی به دا ښځه دا سړی به بل رور نه لري ځکه دا ښځه به ایور نه لري کنه هغه رښتیا دغه د په فارسی کې البته دا ایور وای او په پښتو کې لیور ورته وای کنه یعنی د ښځې د میړه ورور ایور یا لیور پار بهرحال چې پار یو باندې تاسو پیږي ښه نو ایور ته یا لیور ته شواګه وای او یور ته یعنی د میړه خور ته شویګه وای نو هغه چې دا یور په دغه ځای کې راوړل کېږي ته یو کټ ورکو چې دغه نور خاتون هم راسکه ګډ ور نه کی ښه دا غسی دا دې ځای ته راغی ښه امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شئ اوس به دغه صرف دغه خانه به کامله کو دغه اوس به دلته ولیکو ځکه ګوري دوستانو په دې ځای کې څه وای مثلا دغه ایمن د دلته افرو تراغله کنه یعنی دلته چې دا سیده د یو سره د په ترتیب کوي اوس دلته دا سیده دې سره راغلی اوس دلته ګورو چې د دوام سره چې راغلی دوام سره آفرین درفاته د موتا یعنی دلته ډیر راغلی دا ښه دا د ډی سره جوړیږي ښه اوس په دې ځای کې دریم سره د بغوده سره راغلی د شويستا په غو کې د اف کې دا ښه مخکې در شویګه فاته یعنی خسر او دلته شویګه موتا یعنی خواخي هغه معنا خو څو پیری درته وکړه خو خیر باید دوستانو تاسو باید پوه شئ لکه بیا ورته سره درته سره وایم او په دې ځای کې بیا وای د درزون یعنی د توخته یعنی زوی سره راځي دلته دې ځای کې ا لیکل کیږي ا وی رښتا په دې ژبه کې ا لیکل کیږي ای خدای یو ده په دې ژبه کې دا ا ده او دلته وای چې در شواګه یعنی ایور یا لیور ښه دا راځي شویګه یعنی یور ته راځي یعنی د بیړه خور ته راځي دا چی شي کېده بی کېده نو دلته چی شلیکو بی آفرین دوستانو نو دوستانو دغه درس مو کامل شو امیدوارم دوستانو تاسو په دې درس باندې پوه شئ ډیر اسانه درس او دا دوستانو د فامیلی په باره کې او امیدوارم چې تاسو خصيي په باندې کوشش وکړئ چې په پوه شئ ځکه چې د فامیلی په باره کې څوک کله خبرې کوي او تاسو په باندې خو په اسانه باندې پوه شئ ښه ګران دوستانو دراتلونکو درس پورې په پاک اله باندې سپارم فلحال چیس